د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت د پرله پسې هڅو په پایله کې د څلور شپېته تنه په نشه یي توکو روږدي کسان له بریالۍ درملنې وروسته روغ او سالم ژوند ته راوګرځېدل. د بغلان د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي چې د اسلامي امارت د حاکمیت له پیله تر اوسه په دې ولایت کې له 4,000 زیات روږدي کسان درملنه شوې او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. دا 4 کسان دي نن چې کوم رخصتي ته برابر کړي دي رخصتیږي. بعضې له دېونه 3 میاشتې تېرې کړي دي په کمپونو کې کوم چې مشکل یې زیات و او بعضو 2 میاشتې تېرې کړي دي او بعضې 1.5 میاشت تېره کړې ده. اوس یې صحت برابر ده او خپلو فامیلونو ته یې سپارو. درملنه شوي روږدي کسان له حکومت غواړي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. igual بیادت مدت دوم همیشه که پاک هستیم با ما امارت اسلامی بیادر گلبارا بود کم تا بتونیم پاک بمانیم و پاک زندگی کنیم. حال دیگه بیادر دیگه هیچ مشکل نداره. ما نیاز به یک کار باری داریم که تا ما بیادر یک کار باری بده که بتونیم بیادر از استفاده کنیم زندگی خود پیش کنیم. دیگه خواهش ما از امارات اسلامی افغانستان همی است که ما جوانان را یک راه کار در بر ما بده که ما دیگه همی عمل روی نبریم. ما بسیار بدبخت شده گیسیم، بسیار تباه شده گیسیم، بسیار میرنجیم ما از همی عمل. مگر هم بعض جوانای ما است که از همی کم که میبره او مسکین گناهش نیست، بی خانه است، بیروز است، هر رقمی کرد باز خصوصا از بیکاری که اگر کار در کار بار سرش تا باشه او باز هیچ وقت عمل روی نمیاره. وقتی که بیکار باشه آدم فهمیدی زیاد که فشار زندگی سره بیای باز میره بعد د عمل کوي. د کسانو له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق له منځه یوسي ترڅو د روږديتوب ستونزه په تلپاتې ډول حل شي.